بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي دا تکبیر اولا دا تر څه وخته پورې دی؟ یعنې دا چې یو څوک غواړي د امام سره تکبیر اولا یا لومړنی تکبیر ونیسي، تر کومه وخته پورې دا د تکبیر اولا صحیح دی؟ د کم ځای څخه شروع کیږي، پر کم ځای باندې ختمیږي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د تکبیر اولا په اړه خو رښتیا هم فضیلت شته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که څوک د الله د رضا دپاره 40 ورځې لمونځونه په جماعت باندې وکړي او تکبیر اولا ونیسي، د ده دپاره به دوه براءته ولیکل سي، یو براءت د اور څخه او بل براءت د نفاق څخه. یعنې دا چې د اور څخه به د جهنم الله د اخلاص کی، د منافقت څخه به اخلاص کی. دا چې تکبیر اولا یو څوک نیسي، تکبیر اولا په اړه که څه هم اقوال مختلف دي. بعضې اقوال دا دي، ځینې وایي چې مقتدی به په هغه وخت کې حاضر وي چې کله امام دا د شروع الله اکبر وایي. دوهم قول دا دی، وایي تر څو چې الحمدلله نه یې شروع کړی تر هغه وخته تکبیر اولا دی. او دریم قول دا دی چې الحمدلله یې لا نه یې خلاصه کړی تکبیر اولا دی. او څلورم قول دا دی چې د امام سره په ولاړه کې یو ځای سي. خو زموږ د احنافو قول چې رد موتار په جلد 4 صفحه 121 هندیه جلد 3 صفحه 11 کې دا قول را نقل کړی دی چې رکعت چې د امام سره ونیوي نو تپوس چې تکبیر اولا دې هم ونیوي. اول رکعت چې د امام سره ونیوي، که څه په رکوع کې ور ورسېدلی، تکبیر اولا دې ونیوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.